سلامونه او نیکې هیلې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. په دغه ورځو کې زلمی خلیلزاد بیا خبرې راپورته کړي دي. هغه وایي چې د ټرمپ په راتګ سره به د کومې ستونزې چې په افغانستان کې دي هغه به هوارې سي یا هغه پخوانی هوکړلیک چې لاسلیک سوی دی هغه به عملي سي. دا چې په هغه کې څه دي څه نه دي هغه ټولې پټې خبرې دي او د هغه پټو خبرو معلومات د هیچا سره هم نسته. دا ځکه چې خپله شهاب الدین دلاور هم یو ورځ یادونه کړې وه چې موږ یو پټ سند هم د امریکایانو سره لاسلیک کړی دی. نن په دې هکله باندې خبرې کوم چې د امریکا د ولسمشر صلاحیتونه څه دي. امریکا ولسمشر کولی سي چې برته د افغانستان دغه کړکېچن حالات یو سم لوري ته یوسي که نه. نن په دې موضوع کې ټول اړخونه تاسو ته روښانه کوم. د امریکا د ولسمشر صلاحیتو باندې که تاسو پوه سوئ نو تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې به حالات تغیر وکړي که نه. زه پر موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تېرېږو. مخکې تر دې چې زه د امریکا د ولسمشر د صلاحیتو په هکله باندې خبرې وکړم تر هغه وړاندې تاسو ته محدودیتونه وړاندې کوم چې کوم محدودیتونه شته د ولسمشر مخ ته، یعنې کوم خنډونه شته چې ولسمشر هغه کارونه نسي کولی. زه په لومړي قدم کې پر اساسي قانون باندې خبرې کویم چې په امریکا کې اساسي قانون شتون لري. په هر هغه ملک کې چې اساسي قانون وسي، اساسي قانون یو جوړښت جوړوي، یو تګلاره جوړوي. ولسمشر ته وایي چې ته به په دغه لاره ځې او په دغه لارې باندې به نه ځې. بیا په دې اساسي قانون کې بیا نور جزئي قانونونه هم دي چې هغه به تجارتي قوانین وي، هغه اقتصادي قوانین دي، که هغه اداري قوانین دي، که هغه عدلي قوانین دي، که هغه قضایي قوانین دي. بیا هر برخه د ځان قوانین لري، خو په عموم کې بیا یو اساسي قانون دی چې اساسي قانون هم ولسمشر ته لاره اوږده ورښیي چې دا کارونه به کوي. بیا تر اساسي قانون لاندې نور واړه قوانین چې دي هغه که مثلا اداري قوانین دي، که هر قانون دی هغه د ولسمشر لارې بندوي. اوس پوښتنه دلته ده چې دا خو په جمهوریت کې هم وه، په جمهوریت کې خو چا نه عملي کوله، نو ولې اوس امریکا کې بیا عملي کوي؟ خبره دا ده چې په جمهوریت کې موږ سیستم نه درلودل. د مثال په ډول باندې که موږ یو اداري سیستم ته راسو، په اداري سیستم کې په امریکا کې ټوله سیستم یو کار شرط استوي. د مثال په ډول باندې دغه سیستم وایي چې د کمپیوټر ساینس یو کس مې په کار دی چې هغه دغه شرطونه ولري چې کله ته خپل سی وي ورهاستوي هغه د دغه شرطو مخکې تا څخه چې کله هم ته سی وي غواړې واستوي، همدا اوس په استرالیا کې هم همدغه ډول باندې دی چې کله ته غواړې یو بس ته سی وي واستوي، دغه سایټ چې مخکې له دې چې ته د خپل اسناد ور واستوي دا یو په یو باندې تا څخه دا څه غواړي، یعنې سندونه غواړي چې ته باید دا ثابته کړې چې دا زه دومره تجربه لرم او په دغه برخو کې لرم. چې کله تا خپل تجربې ثابته کړه بیا وروسته تا ته اجازه درکوي چې ته خپل سی وي ور ولېږې. یعنې دلته سیستم دی، یعنې د سیستم نه بغیر دلته څوک نسي کولی کار وکړي. نو په همدې خاطر باندې دغه سیستم واسطې ته لاره نه پرېږدي. ټول سیستم کمپیوټر نه دی. کمپیوټر کې یعنې ډېر کم امکانات د دې شته چې یو څوک راسي په واسطه باندې یو ځای مقرر سي یا یو په یو بس کې کښېني، مګر په عموم کې په ټول 99% کار چې دی هغه ټول سیستم کوي. یعنې سیستم شته، د سیستم نه بغیر څوک حق نه لري او نه هم کولی شي چې دا کار وکړي. بله خبره چې ده په دویم قدم کې په امریکا کې د دویم قدم د قانون جوړونې ادارې شته. قانون جوړونې ادارې چې دي دا ادارې ډېر مهمې ادارې دي. د مثال په ډول باندې همدا اوس په امریکا او په ټول نړۍ کې د AI دپاره د مصنوعي ځیرکتیا لپاره دوی څه جوړوي؟ قوانین جوړوي. نو د دغه قوانین دپاره دلته د ټکنالوژي متخصصین دي، دلته د جرایمو متخصصین دي، دلته د حقوقي متخصصین دي، دلته د مثلا ادبي د هر برخې متخصصین شته. دا ټول سره یو ځای کیږي او دوی په ګډه باندې یو قانون جوړوي چې کله دا قانون جوړ سو دا بیا ځي هلته سنات ته ځي، هلته ځي کانګرس ته ځي، یعنې په پارلمان او مشرانو جرګې ته ځي. بیا په هلته لکه د دوی مشرانو جرګه او د دوی ولسي جرګه بیا داسې نه ده لکه د افغانستان چې بس یو کس د پیسو په زور باندې راغی بس هغه وکیل سو. دلته چې کوم کس وکیل دی په امریکا او په استرالیا کې دا هر وکیل د ځانه دفتر لري. په افغانستان کې هم دفترونه وه
خو دا یو چې هر یو خپل د کورنۍ غړي پکښې کې مقرره کوله. دلته چې کوم وکیل هغه یو دفتر لري، دا دفتر مشخصه دی چې دغه وکیل په کومې کمیټې کې دی، که دا د ټکنالوژي په کمیټې کې وسي، که دا مثلا سیاسي کمیټې کې وسي، دا ټوله کمیټې کې د افغانستان له همدغه ډول وه. بیا د دوی دپاره د هرې کمیټې دپاره خاص متخصصین د دغو رشتو کې سته. دغه قانون چې جوړ سو دوی هستي دغه متخصصین ته هستوي. دا متخصصین ولې ارزونه کوي چې دا د ملت دپاره ښه دی او که نه دی. چې کله د ملت دپاره ښه یا بد و، دا بیا د وکیل ته معلومات ورکوي چې دغه ستونزې به په دغه قانون کې وسي او دغه محدودیتونه به ملت ته جوړ سي. دا هر څه وکیل ته وړاندې کوي. بیا وکیل څه کوي؟ وکیل بیا دلته ځي شوراګانې دي، مثلا په خپل شوراګانو کې خپل خلکو ته دغه موضوع وړاندې کوي چې دوی هغه شوراګانو ته یعنې خلکو ته خلک راغواړي، خلکو ته وایي چې دغسې قانون جوړیږي، دا یې ګټې دي، دا یې تاوانونه دي. د مثال په ډول باندې ګټې یې ډېرې دي، تاوانونه یې لږ دي. دا اوس تاسو اجازه شته چې دا مجتهد کړو که نه کړو. په دې هېوادو کې تر ډېره د ملت په اختیار کې دی، یعنې ملت هر څه کولی سي. دا اوس کې چې د استرالیا اوسي که امریکا اوسي، تاسو خپل د سیمې د ولسي جرګې غړي ته ایمیل واستوئ، دوی هماغه لحظه تاسو ته بیرته جواب درکوي چې ستاسو ایمیل ما ته ورسېدی، موږ ستاسو ایمیل لولو او بیا بیرته تاسو جواب درکوو او بیرته هغې ته جواب ورکوي، زنګ ورته ووهي. نو دلته په همدې ډول باندې د قانون جوړونې ادارې هم چې دي، دا هم د ولسمشر دپاره محدودیتونه جوړوي او دا متخصصین صلاحیت لري چې څه شی په قانون کې باید راوړي او څه شی باید په قانون کې را نه وړي. نو دا چې کله راوړو بیا ولسمشر هیڅ کار هم نشي کولی ځکه چې دا قانون جوړیږي. په دریم قدم کې عدلي او قضایي سیستمونه باندې خبره باندې وکړم. عدلي او قضایي سیستم چې دی دا ټول ډیجیټلایز دی. ما په 2019 کال کې جنرال صاحب حسودالله شیرزاد ته چې هغه یو وخت د ننګرهار حملې کومندان تېر سوی و، د هلمند حملې کومندان تېر سوی و، د فراه ولایت د حملې کومندان تېر سوی و، د لوی پکتیا د زون کومندان تېر سوی و، هغه ته دغه طرحه ما ټوله تشریح کړه چې موږ په ډیجیټل افغانستان یعنې زیرک افغانستان په پروژې کې موږ دغسې یو پلان جوړوو تر څو موږ عدلي سیستم په ډیجیټلایز کړو. د ډیجیټلایز سره هغه یو پله تاسو ته روښانه کړم د امریکا له هم په همدغه طریقې دی. د مثال په ډول باندې یو څوک یو غلطي کوي او یو مشکل ورته جوړوي جامع کې، یو څوک دی وژنه کوي یا یو غلا کوي یا یو بد عمل ترسره کوي، دلته د سیمې خلک چې کوم کسان د دغه کس په وړاندې باندې ثبوت پیدا کوي، دوی مستقیما د دې کس په عرایضو کې جمع کوي، یعنې د جرم لاسنګنې کوي. دا ټول سیستم ته وایي چې دغه سړي دغه غلا وکړه، دغه سیستم دغه غلطي وکړي، دغه سړي دومره غلطیانې کړي دي، ټول ثبوتونه سیستم ته ورکوي. چې کله سیستم ته دغه ټول شیان ورسېدل، دلته پرېکړه چې بیا چې ده پر څارندوال او پر قاضي باندې ډېره درنه کېږي. یعنې قاضي او څارندوال باید دلته نسي کولی چې د سیستم د اسنادو پر وړاندې کوم یو پرېکړه وکړي. نو په همدغه خاطر باندې که جنرال صاحب همدا اوس هم زما ویډیو ګوري، دغه طرحې خامخا په ذهن کې راځي چې ما په خوشحال خان کې په دفتر کې دغه طرحه تاسو ته تشریح کړه چې دغه رقم سیستم عدلي قضایي سیستم باید په افغانستان کې جوړ سي. د مثال په ډول باندې که یو څوک یو دوسیه لري په هرات کې، هغه یا فراه کې یا هلمند کې یا بدخشان کې یا تخار کې، هغه ضرورت نشته چې راسي د سترې محکمې وخت او مخته په هفتو ودرېږي. هغه باید په سیستم کې ډیجیټلایز سیستم وسي، په هغه کې دی چک کړي چې زما دوسیه په کوم ځای ته رسېدلې ده، زما دوسیه کوم ځای ته رسېږي، زما پرېکړه څه رقم پر ما باندې کېږي. دغه ټول شیان باید هغه ته لاسرسی وړ وسي. اوس د ولایتونو څخه راځي په سترې محکمې کې درېږي، بېچارګیان د دوستي معلومې دي، په کلو یې داسې نه کېږي، د پرېکړه ورباندې نه کېږي. نو د عدلي او قضایي سیستمونه چې دي په امریکا کې ټوله همدغسې ډیجیټلایز دی. څوک نسي کولی، نه څارندوال کولی سي، نه قاضي کولی سي چې یو پرېکړه د سیستم خلاف وکړي، او که هغه پرېکړه هم د سیستم خلاف کوي نو دوی باید مجبور اوسي چې سیستم ته دا خبره په هغه ډول باندې ورکړي چې د سیستم یې قبلوي. نو بیا که دوی سیستم ته وویلو چې یاره موږ دغسې پرېکړه کړې چې دغه نفر د باندې 10 کاله جرم راغلو، زندان راغلو، بیا دغه سیستم د ټولو امنیتي سیستمونو سره وصل دی. که دا سړی سبا ورځ کې په بازار کې ګرځي، دا د کامرو څخه دا کنټرولوي دا سیستم چې دا سړی خو په بازار کې ګرځي، دا تا څنګه دا پرېکړه کړې ده. دلته
د ولسمشر صلاحیت په عدلي او قضایي سیستم کې هیڅ صفر دی، ځکه چې د دې سیستم ټوله ډیجیټلایز او ټوله سیستم په یو ټکنالوژیکي بنسټ باندې عیار دی، یعنی ولسمشر په عدلي او قضایي کار کې هم هیڅ صلاحیت نه لري. اوس راځم بله موضوع چې د ولسمشر دوره ده، په څلورمې موضوع باندې د ولسمشر دوره ده. په امریکا کې ولسمشر کولی شي 2 ځله ځان کاندید کړي او دی 15 کاله د ولسمشري دوره لري، یعنی په دغه دورې کې یو ولسمشر زیاتره کوشش کوي چې په اول ځل دی د وسې کړی دویم ځل لپاره آمادګي ونیسي انتخاباتو دا څه چې دی. په دې هیوادو کې زیاتره ولسمشران چې دي د ملت رایو ته ډیر ګوري چې ملت څه وکړل او دوی هماغه کارونه کوي، نو بیا د ملت په خلاف باندې دوی کار نسی کولای. نو په همدې خاطر باندې دلته هم ولسمشر ملت هم د ولسمشر مخته یو خنډ دی. پنځمه موضوع چې ده هغه ډیره مهمه ده، اقتصادي شورا. اقتصادي شوراګانې چې دي په ټولو غربي هیوادو کې اقتصادي شوراګانې دي. د امریکا د مثال په ډول باندې ټول اقتصادي شورا چې ده اکنامک کنسلټ کې تاسو په انټرنیټ کې هم سرچ کړئ، د امریکا هغه ټوله د امریکا هغه ستر سرمایه‌دار پکې کې رول لري. دوی استازي لري په اقتصادي شورا کې. د اقتصادي شورا کومې پریکړې چې کوي دوی باید دغه سترو سرمایه‌دارانو په ګټه باندې کار وکړي. داسې نه ده چې ولسمشر ووایي چې یاره په فلاني ولایت کې فلانې د رئیس دی ځکه چې دا زما دپاره کمپاین کړی دی. دلته اقتصادي شورا ډیر داسې رول لري. په امریکا کې اقتصادي شورا دومره قوت لري، یعنی حواله کې سنا کانګرس او د هغه وروسته د کانګرس او د سنا وروسته اقتصادي شورا چې ده ډیر رول لري. نو اقتصادي شورا هم د ولسمشر صلاحیتونه په اقتصادي برخه کې هم محدود کړي دي. بل راځم چې شپږمه موضوع رسنۍ دي. رسنۍ چې دي دلته چې کله هم ولسمشر یو غلطه پریکړه وکړي دومره مظاهرې کیږي، دومره جنجالونه کیږي، دومره غالمغال کیږي، رسنۍ د خپل خبره پخشوي او بعضې وخت کې دې ته رسېږي چې ولسمشر په نیم وخت کې باید خپل کار پرېږدي او دی د ولسمشري څخه ووځي، د ولسمشري ماڼۍ څخه دی باید ووځي، باید استعفا ورکړي. خلک مجبور کوي او دا کارونه په نړۍ کې ډېر هیوادو کې هم سوي دي. نو رسنۍ هم د ولسمشر په مخ کې یو ستر خنډ بلل کیږي چې ولسمشر نسي کولی چې دغه په مقابل کې هم ودرېږي. راځم په بل موضوع باندې چې دی وهمه موضوع سیاسي ګوندونه دي. سیاسي ګوندونه چې کله هم ولسمشر یو غلطه پریکړه کوي یا خپل په ګټې باندې پریکړه کوي، سیاسي ګوندونه مظاهرې کوي یا سیاسي ګوندونه جنجال جوړوي. په دې غربي هیوادو کې چې دي دلته سیاسي ګوندونه چې دي هر ګوند د ځانه پیسې لري. د مثال په ډول باندې همدا اوس دغه ځل باندې د جمهوري د ټرمپ طرفداره چې وي ایلان ماسک دا یو څو نفر مثلا د هغه بل ګروپ طرفداران چې و مثلا ګوګل او مایکروسافت او اپل کمپنی او داسې کمپنیان دي چې دي دا هر کمپنی د سیاسي ګوندو ته پیسې ورکوي. نو دوی دومره ضرورت نه لري چې یو ولسمشر چې په قدرت شو د بل ګوند ورته زارۍ وکړي چې یو څه پیسې خو ماته هم راکړئ، یو څه چې غلا کوي راس سره شریک کړو. نو په همدې خاطر باندې یو ګوند چې پر قدرت وسي د بل ګوند خپل د ځانه یو اقتصادي درآمد لري او دا خپله په قدرت کې دی. دا تر ټولو لوی خنډ ولسمشر دپاره دا ګوند جوړوي. بل راځم د واک ویش موضوع باندې خبرې کوم. په امریکا کې چې دی واک ویشل سوی دی. اوله کې د مثال په ډول باندې دا مې درته وویل چې د قانون جوړولو قانون چې دی مثلا اقتصادي شورا د بل مثلا د کانګرس او پارلمان دی او همدا ډول باندې عدلي او قضایي سیستم چې دی هغه خپلواکه دی. دغه ټوله واکونه ویشل سوي دي. ولسمشر دومره واک نه لري لکه د افغانستان کې چې بس ته یې وکړه بس هماغه بس د ولسمشر فرمان راغلی دی بس ټولو ورته خپل ملاغونه بې وهله. همدا اوس هم هماغه کیسه ده. اوس راځم پر نهمې موضوع باندې. نهمه موضوع چې ده هغه د افغانستان د موضوع سره تړلې موضوع ده. په اصل کې دلته د امریکا سیاسي برخې دپاره چې دی دلته یو کمیټه ده. دا کمیټه مثلا 300 کسیزه کمیټې په نامه باندې دا یادېږي چې دا سیاسي پلانونه د امریکا دپاره جوړوي. بل دی مثلا CIA په نامه د اداره ده چې دا استخباراتي اداره هم ده او دا سیاسي اداره هم ده. بل اداره ده استراتیجیک
پلان بلډر په نامه باندې یعنی چې استراتیژیک پلانونه جوړوي. دغه درې ادارې چې دي دا د بهرني سیاست دپاره دوی پلانونه جوړوي چې دا پلانونه چې دي مثلا 100 کلن پلان دی، 50 کلن پلان دی، 10 کلن پلان دی، 10 کلن پلان دی، 15 کلن پلان دی. دا پلانونه چې دوی جوړ کړه بیا ولسمشر ته وایي چې ته باید دا کار وکړې، دا کار وکړې، دا کار وکړې، دا کار وکړې. دغه ټوله دا پلانونه مخکې تر مخکې دوی جوړ کړي دي. امریکا لکه امریکا او د غربي هیوادونه چې دي دا لکه افغانستان او د غرب هیوادونه نه دي چې مثلا هر ولسمشر چې راځي اوس ګرد ملت ورته ګوري چې دا ولسمشر به څه وکړي. دې هیوادو کې ټوله پلانونه مخکې تر مخکې جوړ دي. نو چې ولسمشر راځي ولسمشر هیڅ نشي کولی. اوس د افغانستان په موضوع کې د ټرمپ دخالت به څه شي وسي؟ د ټرمپ دخالت هیڅ نه دی، ځکه چې د امریکا پلان هم همدا و چې باید جمهوریت سقوط سي او امارت پر ځای باندې راسي. که دا ویډیو تاسو لیدل نه ده نو تاسو د جمهوریت د سقوط ویډیو تاسو ته لینک دلته پرېږدم، هغه وګورئ. هغه ویډیو چې تاسو وکتله نو انشاءالله چې په دغه ټولو موضوعاتو به مو سر خلاص سي او افغانستان باندې چې کوم پلان دوی جوړ کړی دی په هماغه ډول باندې مخته ځي. دوی فقط هغه تېرې ویډیو کې چې تاسو ته هم ویلي وه هغه کې د ګرم او یخ پالیسي مخته وړي چې کله یو موضوع ګرمه سوه یخوي او چې کله موضوع ډېر یخه سوه هغه ورته ګرموي. دا دوه ګوندونه چې دي دا فقط سمبولیک کار کوي. همدا اوس زه تاسو ته وایم چې راتلونکي ولسمشر د امریکا چې ده هغه کمالا رایس ده. نو یعنې مخکې تر مخکې دوی خپل اعلانات کوي چې راتلونکي ولسمشر به څو وي، 10 کاله بعد ولسمشر څوک وي، 20 کاله بعد به راتلونکي ولسمشران به څوک وي. دغه ټوله دوی مخکې تر مخکې ټول دنیا ته معرفي کوي چې د دې څخه معلومیږي چې د امریکا ولسمشران چې دي سمبولیک رول لري، یعنې ټول کار د نورو اداراتو تر کنټرول لاندې ده او د افغانستان دپاره هیڅ تغیرات نه راځي. او که د هغه حالات دپاره هم ګوري نو د تیره د امریکا د ولسمشري ټاکنو ویډیو هم تاسو دلته پرېږدم، هغه هم وګورئ. نو انشاءالله په ډېر موضوعاتو به ستاسو سر خلاص سي چې د افغانستان راتلونکي به تغیر راسي که رانسي. نو دواړه ویډیوګانې زه تاسو ته په ډسکرپشن کې هم پرېږدم، هلته هم راشئ وګورئ. هغه ویډیوګانې چې مو وکتله دا موضوع تاسو ته ښه روښانه کېږي. دا د نن ورځې موضوع هیلمند یم چې په دې موضوع باندې سر خلاصې ووسي. راتلونکي ویډیو پر دیموکراسي باندې خبرې کومه چې دیموکراسي کومه دیموکراسي دغه چې په افغانستان کې عملي سوې وه د افغانستان دپاره یې ګټه شته که دا هم راسي که نسته. راتلونکي موضوع چې ده د دیموکراسي موضوع ده چې هغه ډېر مهمه موضوع ده، هغه هم بیا تاسو وګورئ. تر بیا هم په الله سپارم، ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.